دا د کابل په کارتپاروان سیمه کې د اهل هنودو در مثال دی، چیرته چې دوی خپل مذهبي مراسم نمانځي. دلته میشت اهل هنود او سیک وروسته له هغې یو ځل بیا د خپل امنیت او راتلونکي په اړه اندېښمن شول چې موده وړاندې پر همدغه عبادت ځای 11 تنه وسلوال کسان ورننوتل او د دې ځای د تلاشۍ ترڅنګ یې ځینې توکي تخریب کړل. رئیس در امثال د جلال آباد دا رئیس دا د دوی د هغه مشرانو تصویرونه دي چې د کابل په شور بازار او جلال آباد کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو په ترڅ کې وژل شوي. همدا بریدونه د دې لامل شول چې ډیره برخه یې بیرته هند ته ستانه شي، ځکه په خبره یې دلته یې سر او مال خوندي نه و. خو دوی په دې وروستیو کې د اسلامي امارت په راتګ سره هیلهمند شوي چې ښایي نور یې دلته ژوند او راتلونکی له امنیتي ګواښونو خوندي وي. دوی تمه لري چې په تیر کې د یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوي کورونه او جایدادونه به یې هم بیرته لاسته ورشي او هم به دوی خپل مذهبي مراسم پرته له کوم ګواښه په آزادانه توګه ولمانځي. که داسې وشي ښایي تللې کورنۍ یې هم بیرته افغانستان ته راستنې شي. تا حالی خود دولت هیچ کدام ما تا هر ارگانی که رفتیم خیلی به خوشی و خوبی مطلب چی کردیم، ما کدام مراسم ما کدام مشکل نداره. سه ما اگر افغانستان امنیت در این حالت در اینقدر سالهایی که ما اینجا بودیم حالی که شرایط خوب شد ما میریم در شرایط خراب نرفتیم، در شرایط خوب هیچ امکان نداره که ما چی کنیم. مردم افغانستان که هست چی سردارش باشه چی اهل هنودش باشه افغانستان و وطن خود خیلی دوست دارن، با این خیلی صادقانه و چی دارن. با کسایی که از اینجا میرن از دل از یک خداوند کریم خبر است که چرا میرن، اگر نه افغانستان کس ترک نمیکنه. بس موږ د امارات اسلامي نه دا پیام لرو چې موږ یو جز خلک یو، بیچاره خلک یو، موږ باندې پام وي، د موږ خلکو باندې پام وي، موږ خو نه کوم هر ورګان کړو خوشاله تاسو هم خوشحال یو. موږ ته راغلی دي دا یو نیم یا 2 میاشت کې د طالبان راغلی دي امارات، موږ ته راغلی دي په درمسال کې د موږ پوښتنه کړې دي، هغه لمبرونه موږ ته ورکړي دي، هماغه لمبرونه او هماغه پوښتنې موږ په دا چې موږ حادثه وسو هماغه موږ ته په کار راغل. اوس هم د دولت نه امارات نه ده موږ پیغام ده که موږ باندې فکر وکړي د هر جایدادونه د موږ قبض ده هم موږ لاله خلان بس دا نسی بس موږ هیڅ نه وجه جوړي بسی. دا د دوی د ځانګړو مراسمو مذهبي مراسمو د نمانځلو ځای دی، که څه هم دوی دلته اوس د ننوتو اجازه نه ورکوي، خو وایي چې دوی کولی شي په آزادانه ډول خپل مذهبي مراسم په دغه ځای کې ونمانځي او له هیڅ لوري څخه ورته کومه خاصه ستونزه نشته. سوکبیر سینګ بیا په کابل کې د خپل ژوند ترخې کیسې راته وایي. دی وایي دلته ژوند خورا ستونزمن و. ماشومان یې په ښوونځیو کې د نورو زده کوونکو له لوري ځورول کېدل چې ډیری له همدې امله له زده کړو بې برخې پاتې. دی وایي کابل کې عزت نه و خوندي او ډیریو به ورته سپک نظر کوه. سوکبیر سینګ زیاتوي که وضعیت د تیر په څیر دوام وکړي او پر وړاندې د ښاریانو چلند سم نشي، ښایي د په ګډون افغانستان کې د دوی پاتې 28 کورنۍ هم د هیواد پرېښودو ته اړ شي. فهمیده که دیگه اینجا جای زندگی کردن با ما مشکل میشه، روز به روز مشکل از دیگر یک جایی که بچهای ما درس بخوانند تعلیم یاد میگیره در اونجا عزت ما نباشه و ما را بد فکر کنه، خو در جایی که درس میخوانه بیرون خو مردم ها بد فکر میکنه. زیادتر مردم ما که ترک کرده وطنه همزی نگاه ترک کرده. بعد از امی 2018 که در جلال آباد انتیاری شد مردم ما رنج دیده شد و دوم که در شور بازار 25 نفر ما شهید دادیم، دیگه مردم ما ضعیف شد، رنج دیده شد، مشکلات با ما دیگه زیاد شد. آستا آستا وطنه هیچ کس نمیخواه مادر خود اعلان کنه، وطن خود اعلان کنه. خود جان نگاه کردن فرض است، مجبوری است. حال خود فعلا وضعیت که ما میبینیم امکانات داره خوبم شوه و امکانات داره بدم شوه، خرابم شوه. دوی د افغانستان له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې باید لاسنیوی وشي او د درمسالونو د امنیت لپاره ورته ځانګړې پاملرنه وکړي. از وقت که خوب است، امنیت برقرار است، از وقت که به حساب دوزی مردم که آزار و اذیت میدادن اینجا وقت برای ما که چیزا را میبرن، اشیا را میبرن مفت به حساب بزور، نسبتا از وقت که فعلا خوب است.
خو په ورته مهال د دعوت او ارشاد امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې افغانستان کې د اهل هنودو او په ټوله کې د هر مذهب لپاره امن دی او دوی هڅه کوي چې پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخنیوی وکړي. تاسو د اسلامي امارت د تیرې واکمنۍ پر مهال یا د واکمنۍ په دوره کې تاسو به خپل له هندو مذهبه وګړو څخه اورېدلي وي چې د هغوی مخکې کوم جایدادونه غصب شوي وو هغه بیرته دوی ته وسپارل شول. همدارنګه په اوسنۍ وخت کې هم موږ دوی ته ډاډ ورکولی شو. څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب په دې اړه باندې وویل چې د هغوی سره که خشونت شوی وي هغه خلک هم نیول شوي دي او همداراز د دوی هغه ځینې دارایانې چې پخوا د زورواکو لوري د هغوی شتمنۍ د هغوی جایدادونه غصب شوي وو هغه به هم جایدادونه بیرته ورته سپارل کېږي. په دې اړه موږ اطمینان ورکوو چې دلته به مذهبي تعصبونه نه وي، سمتي تعصب به نه وي، قومي تعصب به نه وي. هر چاته به د یو افغان په صفت باندې خپل حقوق ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اهل هنودو یوازې تر 28 کورنۍ پاتې. له تیر یو کال را په دې خوا د دوی تر 115 کورنۍ له افغانستانه هند ته ستنې شوي دي.